کم داسې عذرونه دي چې د هغې د وجه سره جماعت سره امامتۍ سره مونځ پرېښودی شي. یو خو زمونږ د خلقو عام عذر دی، بس کور نشم پاسېدی جي کور کې مې وکړو نشم راتللی. نه، شریعت د هغې طریقه ښودلې ده او هغې باره کې مو حکم کړی دی. نه کې اولنی دی بیماري مرض، په خپله بیماره دی جومات ته نشي راتلی. یو خو معمولي بیماري ده، نه صحیح بیماری د جومات ته راتلو نه دی، نو دا عذر دی، لحاظه دی د کور کې مونځ وکړي. دته که نو کله د امامتۍ سره مونځ کوو نو امامتي هغه حاضري هغه لازمي کېدل د نه هغه ساقط شلو. یا په خپله بیماره نه دی لیکن کور کې بل کس بیماره دی، والدینو کې څوک بیماره دي، بچو کې دي، کور والو کې څوک بیماره دي او دی د هغو نګرانۍ ته دی. ځکه که د خوار یو کس خامخا ورته پکار دی بیمار څخه بیمار حالت داسې دي، نو په داسې صورت کې یو مدنه جماعت ساقط کېږي. دی د کوم چې مریض دی هغه سره د پاتې شي او دی د امامتۍ سره مونځ د حاضري هغه دی نه ورکوي. بعضې خلک دا وي چې هغو یا زغلي یا سنبلي، یا بالکل امامتۍ سره مونځ نه کوي، یا دا ده چې کور کې کس مرید دی زه مونځ کوم جماعت سره مانه مونځ بیا به اعظم کوم به، او ټول چې کوم کور کې هېڅوک هم هغه مریض خوا ته نه پرېږدي، نو داسې هم جایز نه ده، دا هم صحیح طریقه نه ده. داسې ډېر واقعات شوي دي چې کور والا ټول د اخوا نه تللي دي او وروسته هغه سړي چې کوم دی هغه ساه ورکړی دی. نو داسې پکار ده چې په داسې ټایم کې چې مریض حالات داسې نو هغه سره یو څه نه څه کسان پاتې شي چې د هغه ته د کلمه طیبې تلقین وکړي. یا هغه مریض داسې دی چې هغه هوش کې راتلو والا دی، یا هغه مریض داسې دی چې هغه حالات چې کوم دی خراب دي ډېرو، نو هغه سره څه کسان دې پاتې شي جدا مونځ ځان له وکړي، الله بدله د امامتۍ اجر ورکړي. الله ته د نیت هغه معلوم دی. یا سخت باران دی ډېر زیات انتظام دسکه نشته دی، دی جومات ته نشي راتللی، تیزه هوا چلیږي، کږې وږې شدیدي ګری ده سخته، نو په داسې صورت کې هم دنه جماعت مونځ بیا ساقط شي، دی د کور کې مونځ وکړي. یا ډېره زیات تیاره ده، پخوا خو بیټریانې نه وي، اوس خو تاسو که بیټري لایټ موبایل کېدی شي، سخته تیاره ده نو دا هم عذر دی. تاسو که څه انتظام نشته نو کېدی شي لارې کې ته ارتاو شي، نقصان درته ورسي، د هغې د وجې نه جماعت سره امامتۍ سره مونځ د تا نه دا ساقط شو، ته که رانغللې نو تا ته په دې باندې څه ګناه نه میلاویږي. یا یو کس دی هغه وایي زه خو جومات ته ځم لیکن کېدی شي کور کې څوک شتی نه، غله راشي زما کور ته دننه واوړي او دغه ټایم کې د ما نه غلا وکړي، نو خپل د مال حفاظت لپاره دی کور کې ناست دی او کور کې مونځ وکړو، نو بیا هم دنه د امامتۍ ثواب چې کمې به درته نه راځي، که نو کله مونځ امامتۍ سره کوو او د جماعت ته راتلل د باندې لازمي هغه نه دي. یا دته پته ده چې زه که لارې کې ځمه جماعت ته وځم دغه ټایم کې خلقو نه مې قرض اخیستی دی او یا قرضخوا به راته لارې کې ولاړ وي چې ما څه کسې شی شتی نه، کیدای شي ما ته نقصان ورسي، نو د هغې د وجې نه کور کې مونځ وکړي نو دا هم کولی شي. یا د حکمران د ظالم بادشاه یا بل یو کس داسې دی چې هغه دته یقین دی چې د جماعت ته مونځ ته ځم نو لارې کې ما فلاني نوکران به راونیسي به مې وي، یا به چې کوم دی ډاکوان راونیسي به مې وي، یا به څه نقصان ما ته میلاو شي، بیا هم که دی جماعت سره مونځ ونه کړي نو دنه جماعت هغه ساقط کېږي. یا یو سړی لارې کې روان دی ګاډي سره سفر کې دی او سفر ریل ګاډي کې دی یا بل ګاډي کې دی او په دغه ټایم کې د مونځ ټایم شو، اوس بله امامتۍ ته 10 منټه پاتې دي او ګاډي دونه سارېږي نه، دی ناست دی نه زه به امامتۍ سره مونځ کوم او خلک ټول په تکلیف کې اچول دی. نه، دغه ټایم کې جدا ځان نه مونځ وکړه او که ګډه نو ځان له اجتماعي مونځ وکړي ازیدي دو دی هغه حلي امامتۍ مونځ ته هغه انتظار دی هغه نه کوي، ځکه کېدای شي نه ګاډی لاړ شي، کېدای شي نه ګاډی لاړ شي، قافله ګاډه وړه شي، پای کې دره بچي دي سامان دی، ټول نظام برهم کېږي. د هغې د وجې نه دنه جماعت مونځ هغه دی نه کړي چې امامتۍ سره د جدا ځان نه مونځ وکړي او ځي. نو دا یو څو صورتونه دي. یا داسې صورت دی چې ته جماعت ته حاضرېږي لکه مخکې تا د خوراکو لکه چا که مېلمه وي یا خپل کور کې انتهایي اوږه شوې ډوډۍ ولګېده او پر د امامتۍ ټایم دی، نو په داسې صورت کې هم اول نه خوراک وکړه او د هغې نه وروسته بیا لاړ شه په ارام مونځ وکړه. نو مونږ خلک وایي چې اول نه به زه غوندې مونځ وکړم او بیا به راشه په ارام به خوراک وکړم، نو نه، اول نه په ارام خوراک وکړه، که حاضر وي او ستا ورته زړه مکمل شوی دی یا چا که مېلمه یې هغو ډوډۍ ولګوله او پر د مونځ ټایم نو دغه ټایم کې امامتۍ سره مونځ ته مه کوه، که ډوډۍ خوراک وخوره او د هغې نه وروسته بیا راشه مونځ ځان له وکړه. یا دې سره سره یو کس دی هغه د علم کې مشغول دی، ته پته راغله دغه درس کېږي، د دې علاوه بیا درس به نه کېږي. اوس که زه امامتۍ سره ځم مونځ کوم نو ما نه دغه د فقه مسایل ما نه پاتې کېږي، نو د هغه فقه مسایل یې زده کړي، جماعت سره مونځ دی نه کړي، دی د وروسته بیا راشي جدا ځان نه دی هغه مونځ وکړي.
یا یو صورت داسې دی چې سړی امامتی ټیم دی اچانک پیشاب راغلو زور دل ورکړه د پیشابو نو په داسې صورت کې شریعت حکم دا دی چې اول نه د پیشابو نظام فارغه کا ځکه ته لمونځ باندې ولاړ یې خپې کا تکی بره کوي او تا باندې زور دی چې امامتي زر غوندې وشي سلام وکړه زه ووځم نو داسې صورت کې امام خو ستا تابع نه دی ته د امام تابع او ته د امام تابع کول غواړې دغه ټایم کې چې د زر غوندې لمونځ وکړي نو هغه شانته کېدی نه شي تا ته شریعت دا حکم راکړی دی چې ته جدا لاړ شه اول نه ځان فارغه کړه د اودس ماتې نه او بیا اودس وکړه بیا راشه په ارام لمونځ وکړه امامتۍ سره لمونځ دغه ټایم کې اړوند مه کوه دا یو څو دغه دي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي دغې باره کې اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه چې کله یو کس ته داسې ماښام ډوډۍ هم حاضر شي او بله غاړه د لمونځ ټایم دی نو دی د اول نه خپل خوراک وکړي او بیا دې راشي لمونځ دې وکړي دی د تعدي نه کوي دغه شان د الا صلو فی الرحال چې کله ډېر باران وي تاسو کورونو کې دا لمونځ وکئ که نه شئ تللی نو یا سخته شپه ده سخته یخني ده نه شئ تللی نو بیا ته حکم دا دی چې شاید کور کې دننه لمونځ وکړه یو حدیث کې دی لا صلاة بحضرة الطعام د هغه سړي لمونځ نه کېږي چې هغه ذهن خوراک کې نښتی دی چې ډوډۍ لګېدل نه او دی هغې لمونځ کې ولاړ دی نو ذهن یې هغه ته نښتی لحاظه د حکم دا دی چې اول نه ډوډۍ وخوره او بیا راشه ته لمونځ وکړه یا ولا وهو یدافعه الاخبثان پیشاب یې په زور باندې سارې کړي دي او دې زور لګوي چې خدای پاک دا لمونځ غوندې شي لاړ شه کومه داسې ټایم کې ستا لمونځ نه کېږي ته اول نه پیشاب وکړه او بیا راشه لمونځ وکړه شریعت دا حکم راکړی دی او بل حدیث کې دی اذا اقیمت الصلاة کله چې لمونځ ولاړ وي ووجد احدکم الخلاء او تاسو یو کس ضرورت پې د پیشابو ته تللو نو فلیبدأ بالخلاء اول نه بیت الخلاء ته ورشه ځان فارغه کړه پس ته راشه بیا لمونځ وکړه الله ځکه چې الله تاسو باندې په دین کې څه هغه زور نه دی ښې زبردستي نه دی ښې او تنګسیا په دې کې نه دی ښې